رسول الله فرمای چې وسړی نفلي منځ په کور کې کوي په داسې ځای کې چې څوک نه ګوري او بل ځای کې داسې نفل منځ کې چې خلک یې ګوري نو د دواړو په مابین کې 25 درجې ثواب دی. رسول الله فرمای یو خو فرض منځ دی دا ټول جماعت کې کوي، یو نفل دی ته چې نفل په داسې ځای کې وکړي چې هلته تا څوک نه ګوري سوا د الله نه، او بل ځای کې نفل وکړي چې هلته تا خلک ګوري، نو چې نه دي ګوري هغه یو منځ او دا خلک چې دي ګوري دا 25 نفلي منځونه چې وکړي دا یې پسې زور رسي. دلیل دی په دې چې انسان د شپې منځ وکړي او پټ منځ وکړي او ځان له وکړي او کور کې وکړي که ورسي. امام طبراني روایت ذکر کړی دی، رسول الله فرمایي وی چې کم سړی په خپل کور کې منځو کې او عام خلک یې دله ونه ګوري، وی دا په هغه منځ باندې دومره ثواب لري چې هغه نفلي منځ او خلک یې وګوري لکه څنګه چې دا فرض منځ په نفل باندې ثواب لري. دې مسله باندې خو انشاءالله اوس پوه شوئ. کور کې نفل کوي او بار هم نفل کوي، خلک دې ګوري. رسول الله فرمایي چې په دې کور کې یو منځو کې او بار 25 نفلي منځونه وکړي د یې سره زور برابر دی. او بل حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي چې یو سړی دی او هغه په کور کې منځ کې څوک نه ګوري، په پټ ځای کې دی او بل ځای کې خلک ګوري، د دې دواړو نفلي منځونو اجر دومره دی لکه فرض منځ چې څنګه به د نفل باندې زور او طاقت لري.